قدرمندو الله جل شانه دا انسان پیدا کړی دی د خپل عبادت لپاره. دا انسان به په دنیا کې د الله جل شانه عبادت کوي، الله جل شانه به راضي کوي، د الله جل شانه د منشا مطابق به خپل زندگی تیری. دې لپاره الله جل شانه مونږ ته څه احکامات خولی دي چې د هغې مطابق که مونږ زندگی تیرو دی کې زمونږ دپاره فایده ده، او که د هغې خلاف مونږ ځو نو بیا هغې کې زمونږ نقصانات دي. سانه ګناهونه چې دي په دې ټولو کې د انسانانو نقصانات. بعضې ګناهونه داسې دي چې هغه سترګو سره تعلق ساتي، بعضې ګناهونه داسې دي چې هغه غوږونو سره تعلق ساتي، بعضې ګناهونه داسې دي چې هغه خولې سره او ژبې سره تعلق ساتي، بعضې ګناهونه خپې او لاسونو سره تعلق ساتي. نو په دې کې د ټولو نه خطرناکه بیماری دا د سترګو ده. کم انسان چې خپل نظر غلط استعمالی. زه تاسو له یو مثال در کوم. یو تالاب دی او هغې ته د اوبو نالۍ تللی دي، ګنده نالۍ دي. که چېرته دې تالاب ته دا اوبه ګنده ورځي، په دې نالو کې دا اوبه ګنده وي، خرابې وي، د ګټر اوبه وي، تالاب ته چې کومې نالۍ ځي هغه تالاب کې به اوبه هم ګنده وي. او که چېرته دې تالاب ته پاکې اوبه ځي پاکې، نو د تالاب اوبه به هم پاکې وي، د تالاب اوبه به پاکې وي. نو اوس ګوره د انسان دا سترګې، د انسان لاسونه، د انسان غوږونه، دا لارې دي او د دې لارې زړه ته کوشوي دي. که چېرته دا سترګې صحیح استعمالیږي، دا غوږونه صحیح استعمالیږي، لاسونه خپې صحیح استعمالیږي، نو د زړه په تالاب کې چې کومې اوبه جمع کېږي هغه به هم صفا وي. او که چېرته دا سترګې صحیح نه استعمالیږي، په دې باندې ګندونه کتلی کېږي، په دې باندې بې حیایي کتلی کېږي، دا د الله جل شانه د حکم مطابق نه استعمالیږي. غوږونه چې حرامکاري بوري، زړه کې به ګند جمع کېږي. کله چې په زړه کې ګند جمع شي نو بیا انسان له د الله جل شانه عبادت خوند نه ورکوي، هغه له بیا ذکر خوند نه ورکوي، هغه له بیا تلاوت خوند نه ورکوي. او چې کله دا زړه صفا وي، صفا، نو د هر څه ټیک وي.